موږ په میدان ولاړ یو. اوس خبره تا ده، زه د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ته وایم، زه د ټولو پیشو، د ټولو پروفیشن، د ټولو یونین تر ځوانانو پورې او د هرې سیمې مشرانو ته وایم، خبره ستا ده. که ته راځې، ظاهره خبره د لارې بندې دي، لږ تکلیف به وي، کیدای شي په پیدل مزل ته سیک شي، کیدای شي لاره بدلولو ته سیک شي، خو لاره بیا هم پیدا کېږي. لږ تکلیف ته ځان سیخ دی که تکلیف دې وکړه، د عمر دپاره به د امن او د عزت ژوند مونده کړې. خو که نن دې تکلیف نه وکړه، ټول عمر به تکلیفونه هم وړې او ذلیل به هم وې او ټیټې سترګې به هم وې. یوازې د دې دور نه د راتلونکي نسل هم د برباد ژوند ذمهوار به ته وې. ولې چې تا ته موقع میلاو شوله، تا دومره نشول کولی چې په دې وخت کې د لږ څه په ځان باندې تکلیف و سختي تېر کړې وای، او په داسې حالاتو کې چې ماشومانو ځوانونه سرونه په تلي کېږي وو. په هغو وختونو کې راتګ لازم دی. دا د خیبر جرګه، دا د تحریک نه، دا د ټول پښتون وطن د عزت سوال دی. ستا هغه تاریخي روایات، ستا هغه مقدس روایات جرګه چې د پلار نیکه غوږ نیکه او نسل در نسل دی د خپل وطن یو لوی یو مقدس روایات پاتې شوي دي، نن هغه د بوټ لاندې، نن هغه د پردیو د خپو لاندې کېږي. ته نن که په هیڅ نه وي، په هغه خو زړه وخوږېږه. زه منمه د جرګې انتظامات په هغه شان اوس نه وي ممکن، خو جرګه خو بیا هم کوو، جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړه، یو چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته دی. خامخا جرګه مونږ کوو د دغې وطن په خاطر باندې. مونږ د دغې وطن دغه مضبوط روایات، دا مقدس روایت نه مړولو ته ورکوو، نه د دغې وطن په وینو اوښکو باندې، نه د دغې وطن په وسایلو باندې پردي و کاروبار ته پرېږدو. د دغې په خاطر باندې تکلیف لږ تېر کوي، یوه دوې ورځې مشکلات تېر کوي، لږ حوصله وکړئ، په لاره کې زر مه واپس کېږئ، په هر صورت راشئ. هغه قافلې چې را روانې دي په یو نه یو طریقه لار پیدا کوئ، ځانونه راورسوئ. نن دغه ځوانان دلته تا ته دې ته نه دي ناست چې ځان در باندې درنوي، ځان در باندې عزتمن کوي. تا عزتمن د دغې وطن د عزت سوال دی. د دغې په خاطر باندې موږ ټولو ته وایو راشئ. او هغه علاقې، هغه تنظیمونه چې پاکې زه په ډېرو منډو کې یا د حالاتو د سختیو او نزاکتونو د وجې هغو ته نه ورسېدل، هغو ټولو سیمو مشرانو ته وایم د دعوت وخت نه شو پیدا. زه درتلم کور کلي ته، زه درتلم تر تاسو پورې، نه وشول، ممکنه نه شوله. نو دېږي د وجې یعنې زموږ نه د مولانا شراني صاحب پارټۍ پاتې وه، د سمیع الحق صاحب پارټۍ پاتې وه، داسې د پنجپیر نه راواخله نورې مدارس یا کانیا پورې، یا دلته زموږ چې کوم په هنګو کې کوم زموږ پیران دي یا خانکي دي، یا دلته د پړاچینار و یا جنوبي پښتونخوا وه، یا نورې داسې د سلیمان خېلو چې کوم په پنجاب کې آباد دي نورو ځایونو کې، یا په کراچۍ کې چې کوم آباد وي، یا په اسلام آباد کې دغه ډېرو ځایونو ته زموږ تګ نه وشو. د حالاتو نزاکت و د وخت کمی و، ستاسو د دعوت دی درته، بې دعوته راشئ. دا څه د خواږه پروګرام خو نه دی، دا د ملت د غم پروګرام دی. ټول شریک شو سره په شریکه باندې دا غم وپالو. پاکیزه یو ځل بیا هم د تحریک ځوانانو ته وایم، د خیبر ولسونو ته وایم، د خیبر ټولو سیاسي خلکو او قبایلي مشرانو چې ډېره مېړانه یې کړې ده، د تحریک ځوانان چې ډېره مېړانه کوي، او ټولو ته وایم تاسو ته سلام پېښ کوو، هېڅکله پر شا کېږو نه. زه د خپلو شهیدانو و مندیو ته و خویندیو ته و پلارونو ته و ورونو ته وایم تاسو به هېڅ نه خفه کېږئ. دا ډېر عزتمنه لار باندې د مظلومیت په حمایت کې، دا د ذات لپاره نه، خدای پاک دومره عزتمن شهادت ورکړی دی چې رښتیا څوک به یې په هېڅ نه کې مرو. مرګ ورځ نیټه پوره وي، خو دا ده چې انسان یې خپل چایس کړي چې دا یې د عزت په لار کې په هغه لار باندې ځي که په کومه لار ځي. مونږ ټول کام ستاسو پوره وړی یو. بیا به هم سبا 3 بجې ته د شهیدانو جنازې دي، هغه ته به د شهیدانو خپلوان هم راځي، خاندانونه به راځي، هلته به د شهیدانو په هکله او د مبارزې په هکله بیا خبره کېږي. دا اوس پیغام د خپل ملت ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو او ځوانانو ته، د خپل ملت چې څومره هم زموږ مختلف پروفیشن دي هغو مشرانو او ځوانانو ته، چې څومره خلک دی قبایلي علاقایي مشران دي هغو ته ډېره مننه کوم. خدای متعال ته آباد لره، هېڅکله نه پر شا کېږو. دا وطن تر ځانورو پورې راته سوي دي، په دې حالاتو کې پر شا کېدل یعنې دا بېغیرتوب نه یې کوو، یو یې نه کوو، کلک ورته ودرېږو، سرونه ځي
پروا نشته دی سرونه ټیټونه ناکامي مو هم قبوله ده خو غلامي و ټیټ سر مو نه دی قبول په دې خاوره باندې دا مونږ نشو کتلی چې دا سره روان دي د دې په خاطر به ټول راپاسو خدای متعالی ته آباد لره خوشحاله اوسئ دواړو لاسو سلام درته کوم او زه به په 11 اکتوبر نه مخکې یعنې چې نن نه سفر را شروع شي ګورم چې ټول راشي آباد اوسئ مقابله د پښتنو د دښمن ده راځئ میدان ته